ډیر بد خبر هغه چا دپاره کوم څوک چې د برازیل په لاره باندې امریکا ته راځي غیر قانوني. نو څو ورځې وړاندې یو کشتۍ په کپورګانا کې، نو کپورګانا هغه ځای ده کوم چې د کولمبیا د نیکوکلي څخه چې یوه کشتۍ ځي، نو 2 ساعته مزل کوي. کپورګانا په نوم یو بل ځای ده، هغه ساحې ته بیا په هغه ساحه کې یو بله کشتۍ ده چې هغه شپې حرکت کوي د کپورګانا څخه د کاریتو په طرف. نو کاریتو چې ده د پاناما لومړنی هغه شروع ځای ده. نو دا د کپورګانا څخه چې کومه کشتۍ شپې د خوا نه کاریتو طرف ته روانېده، نو دلته تقریبا په مکمل کشتۍ کې 27 کسانو. نو دغه کشتۍ هلته شپې دا هغه یو غټ بحر ده چې داسې څپې راځي ورته ډېر زیات. هغه کشتۍ هم داسې کشتۍ نه وي چې هغه داسې محفوظه وي، یا هغه کسان چې هلته په کشتۍ کې کیني نو کوم څه ورته اغوستل کېږي هم نه، چې هغه کشتۍ کې چې خلک کیني یو ډول هغه واسکټې وي. نو چې که فرض مثال کشتۍ چېرته غرق کېږي، هغه واسکټې که چېرته تا اغوستې وي، نو حد اقل یو څه وخته پورې تر څو چې څوک کومکي درته رسېږي هغه بچ کوي تا د اوبو څخه. نو په هغه کشتۍ کې نه هلته کوم واسکټې ورکول کېږي، هېڅ شی هم نه ورکول کېږي، هغه د ورځې حرکت هم نه کوي. نو شپې د خوا نه حرکت کوي چې هلته مکمل دغه 27 کسان چې په دغه کشتۍ کې موجود وو، مکمل کشتۍ غرقه شوې ده. نو ویل کېږي چې په دغه کشتۍ کې 8 نفره افغانان هم وو چې هغوی هم غرق شوي دي مکمل. نو یو لړ کسان وایي هلته ژغورل شوي هم دي چې نه پوهېږم د هغوی تعداد به څومره وي. نو دا بحر چې کوم یو دا ده چې کوم کپورګانا او د کاریتو ترمنځ دغه بحر ده، دا ډېر یو اوږد ډېر خطرناکه بحر ده. نو هلته هغه کشتۍ ډېر خرابې کشتۍ وي چې بیخي نه کوم دغسې سیفټي لري، هېڅ شی هم نه لري. نو واقعا ډېره دردناکه خبره وه چې هلته ما یو ویډیو ولیدله چې کوم هلک و هماغه سمندر غاړې ته ناست و، هماغه ځای کې دا ویډیو یې ډکه کړې ده، افغان و البته. واقعا مشکلات ډېر دي. نو که چېرته په افغانستان کې نن سبا دغه مشکلات نه وای، د خلکو به څه کول چې په دغه خرابو لارو باندې دوی به راتله، که چېرته هغه امریکا وي که نورو ته دغه هیوادونو ته کوشش کوي. نو واقعا دا دونه ډېرې سختې لارې دي، هېڅوک هم دا فکر نه کوي چې ولا غیر قانوني تلل، هغه که امریکا وي که نورو هیوادونو ته وي، نو چې دا اسانه ده. ډېر زیات سختي لري. دغه سختي تاسې وګورئ چې دغه تقریبا 14 مملکتونه به ته کراس کوئ، نه ځان به تر څو امریکا ته رسئ، خو په لاره کې څومره مشکلات دي. نو ځکه چې همیشه تاسو ته دلته زه لګیا یم، هر ډول دغه پروګرامونه تاسو ته زه بیانوم. نو زما کوشش همدا وي چې هغه افغانان چې هغه بیچارهګان کوشش کوي چې د غیر قانوني لارو څخه ځانونه د افغانستان څخه وباسي، اروپا او د امریکا طرف ته راشي، نو دغه غیر قانوني لارو څخه لاس واخلي. نو غیر قانوني لارو څخه بیا هم درته وایم، بیا هم درته وایم د غیر قانوني لارو باندې کوشش مه کوئ چې هیڅ یو مملکت ته تاسې لاړ شئ. نو دا د مرګ خطره لري. چېرته تاسې دا فکر وکړئ چې ولا یو ورځ به زه امریکا ته راشم، دا فکر وکړئ چې ولا یو ورځ به زه کاناډا ته لاړ شم، دا کاناډا به تا ته څه په درد وخوري، د امریکا به تاسو ته څه په درد وخوري. که چېرته ستا ځان ته خدای نخواسته کومه صدمه ورسي، اول ځان د بیا جهان ده. نو هېڅکله کوشش مه کوئ چې دا د غیر قانوني لارو باندې کوم هیواد ته تاسې لاړ شئ. مختلف ډول مشکلاتو سره به په لاره کې تاسې مواجه کیږئ. نو ښه خبره دا ده چې کوم چې قانوني لارې دي، هماغه قانوني لارو باندې کوشش کوئ. هر یو هیواد ته تاسې کولی شئ چې لاړ شئ. داسې نه ده چې کومې برنامې به نه وي، یا به افغانانو ته چېرته بیخي داسې ورلډ واید داسې بندیز وي چې افغانان به هېڅ یو هیواد ته تللی نه شي، یا به ویزه ورته نه ورکول کېږي. ویزې هم ورکول کېږي، هر یو هیواد ته کولی شي چې تاسې لاړ شئ. خو هر یو پروګرام، هر یو بخش چې دی ځان ته یو ریکوایرمنټس او الیجیبلیټي لري. نو هغه ریکوایرمنټس به تاسې پوره کوئ. بیا هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې هم امریکا ته په قانوني ډول لاړ شئ، تاسې هم کاناډا ته تاسې قانوني ډول راشئ، او هم اروپایي مملکتونو ته تاسې په قانوني ډول راشئ. نو خصوصا دغه ځوانان چې کوم دننه په افغانستان کې دوی کوشش کوي چې ولا موږ امریکا او کاناډا ته موږ ځان ورسوو. هر هغه چا چې تعلیمونه کړي دي، نو دوی کولی شي چې تحصیل دپاره راشي، دلته د تحصیلي ویزې دوی واخلي. نو ډېر آسان ریکوایرمنټس دي چې همیشه تاسو سره زه په هره ویډیو کې تاسو سره ما تشریح کړي دي. نو زما یوټیوب چینل ته تاسې مراجعه کولی شئ چې هلته ډېر زیاتې برنامې ما تاسو ته اعلان کړي دي. هم چا چې تعلیم نه دی کړی او ورک ویزې دي، نورې ویزې دي، نو کوشش کوئ قانوني ډول تاسې راشي. دا د برازیل په لاره دغه مشکلات تاسې وکتل چې واقعا دغه خبره په اورېدو سره ډېر زیات مې زړه خفه شو.